همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې د هغې نه سخته منع کړې نوحه کول دي یعنې مړي باندې ویر او وویلا کول. له انتهایی خطرناکو بدیو څخه یوه بدي نوحه کول دي. نوحه څه ته وایي او څه شی دی؟ کله چې مړی وشي نو ښځې په زوره زوره چغې وهي، مخ سر او ګریوان وشکوي، مخ او سر ته څپېړې ورکړي، دې ته نوحه وایي. دغه ټول کارونه په نوحه کې داخل دي او د نوحې بیلې بیلې بڼې دي. د خفګان خبره خو دا ده چې دغه ډول کارونه د الله رب العزت د ناخوښي او نارضایي لامل جوړیږي. بله خبره دا ده چې د مصیبت پر وخت انسان ته صبر نه حاصلیږي، یعنې کم خلک چې په مړي باندې چیغې او سورې وهي د مصیبت د رسېدو په وخت به له صبر څخه بې برخې وي. تر ټولو لویه بدبختي دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې خلکو باندې لعنت ویلی. د ابن ماجه حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والصبور. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصیبت رسیدو پر وخت مخ کوونکو مخ وهونکو باندې ګریوان څیرې کوونکو باندې او د هلاکت او بربادي نارې وهونکو باندې لعنت ویلی دی. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعاء اهل الجاهلیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مخ وشکوي، ګریوان څیرې کړي او د جاهلیت د نارو او چیغو په څیر نارې وکړي، هغه له موږ څخه نه دی. لنډه دا چې درنو اوریدونکو په مړي باندې وویلا او ویر کول، سر او مخ کول، ګریوان او جامې څیرل او د جهالت په څیر کوکې او نارې وهل حرام دي او عاملین باید د سختې سزا وړ وګرځي. خو چې زړه دې خفه وي د سترګو نه اوښکې تویولی شي چې د درد او د غم د وجې نه وجاړې، په دې کې ستونزه نشته. خو چیغې وهل، نارې وهل، خپل ګریوان شکول، خپل مخ شلول یا هغسې خبرې کول چې جاهلانو به کولې، په دې باندې الله ناراضه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو نه بېزاري ښودلې، وایي لیس منا، دا زموږ د ډلې نه دی. دا مرض په خویندو کې ډېر زیات دی. حتی ځینې خو داسې دي چې د پیسو په بدل کې ځي پردي مړي کې نارې او څورې وهي چې د هغو خلکو غم تازه کي او هغوی هم وجړوي. په داسې ښځو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې بېزاري ښودلې. الله دې په موږ رحم وکړي. الله دې موږ د خپل دین، د خپل کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو پابند ولري.